زما محترمو د ستاسو د رزق او د مال دولت د تنګسیا مسله ده. دا وظیفه چې کله تاسو وکې نو د الله جل شانه غیبی مدد نظارې به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. الله جل شانه به په تاسو باندې د رزق حلال غیبی دروازې راکولاو کی او لکه د باران په شان دی به تاسو باندې مال او دولت راوریږي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. تاسو به د هغې سوچ او تصور هم نه وي کړي او تاسو ورته حیرانه پاتې شئ چې په ما باندې دا دومره فراخي او دا دومره خوشحالي څنګه راغله. ډیر زیات چین، سکون، خوشحالي به د ستاسو زړونو ته میلو شي. یا هغه ښځه او خاوند چې د هغوی په منځ کې اختلاف وي، بې اتفاقي وي، د یو بل نه نفرت کوي او ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه تنګ وي، نو دا وظیفه تاسو کوي. د ستاسو په کور کې به خزان ختم شي او د سپرلي موسم به راشي. یا هغه رونه چې د هغوی د کاروبار او د روزګار مسایل وي، کاروبار او روزګار یې بند وي، مخې بندې وي. که چېرې تاسو خپلې مخې کولاوول غواړئ او په خپل کاروبار کې په خپل روزګار کې ترقي غواړئ نو دا خاص عمل، دا مختصر عمل تاسو لازمي آزماو کوئ. زما عزتمندو، نن درته یو داسې خاص او حیران کنه وظیفه بیانوم چې د کریم رب د غیبی مدد نظارې به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. زما عزتمندو، چې په ژوند کې مو داسې حاجت وي چې د هغې پوره کېدل په نظر باندې نه راځي او انسان ته هغه ناممکنه په نظر باندې راځي، خو لیکن خالق او مالک الله جل شانه په مخ کې هیڅ یو کار هم ناممکنه نشته. لہذا زما عزتمندو، که د ستاسو د زندګۍ څه مشکل وي، څه پریشانی وي او د هغې نه د وتلو څه حل تاسو ته په نظر باندې نه راځي نو دا وظیفه چې ډیره مختصره وظیفه ده تاسو دا وکړئ. کریم رب به د ستاسو په زندګۍ کې یو عظیم انقلاب راولي. تمام خاص ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي او د هر قسمه تکلیفونو او پریشانونو به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرمای کی. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه دومره خاص او دومره طاقتور وظیفه ده چې دې طاقت، د دې اثرات او د دې برکات په تاسو ته هله پته ولګي کله چې تاسو د عظیم الشان وظیفه شروع کې. کله کله زما عزتمندو انسان په داسې کارونو کې راګیر شي، په داسې مشکلاتو کې ونخلي، داسې پریشانو کې راګیر شي او څه داسې حاجتونه ورته مخې ته راشي چې د هغې حل کېدل دته په نظر باندې نه راځي او دې دا غواړي چې زما دا مشکل به څنګه حل شي او زما دا کار به څنګه پوره شي. انسان ډیر په ټینشن کې او په پریشانۍ کې مبتلا وي، لیکن د هرې مسالې حل او د هر مشکل حل، د هر حاجت پوره کېدل او په هر کار کې انسان ته کامیابی ملاوېدل دا د الله جل شانه سره په تعلق باندې، د کریم رب نه په غوښتلو باندې، د الله جل شانه په حمد و ثنا باندې، یعنی په عبادتونو سره الله جل شانه ته خپل ځان مخکې کول او خپل تعلق پیدا کول. اوس یو انسان دی هغه د خپل خوښې زندگی تیری او بیا دا وایي چې زما دا کارونه دې سم شي، زما دا مسایل دې حل شي، نو داسې نشي کېدی. زما عزتمندو، مونږ ته پکار ده چې د خپله زندگی مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مبارکو طریقو باندې تیر کو، نو بیا به زمونږ په زندگی کې مشکلات هم نه وي، پریشانۍ به هم نه وي او زمونږ حاجتونه مقصدونه به ډیر زر الله جل شانه پوره کوي. لہذا زما عزتمندو، یو انسان ته د رزق مسئله وي، د مال او دولت مسئله وي، د هغې تنګي وي، غریبي وي، پریشانی وي، الله جل شانه به داسې انسان ته بے پناه مال او دولت او هغه هم د حلالو ورنصیب کی. دا رنګ زما عزتمندو، د ښځې خاوند منځ کې اختلافات وي، جنگ جګړې وي، یو بل نه نفرت وي، نو دا وظیفه دی وکړي. الله جل شانه به د دې په زړونو کې یو بل سره مینه محبت هم پیدا کړي او ښه په اتفاق او اتحاد سره به خپله زندگی تیری.
یا د چا د کاروبار مسلې وي، کاروبار بند وي، کاروبار ولاړ وي، روزګار نه چلیږي یا ورته نوکری نه ملاویږي، نو هغې ته پکار دی چې دا وظیفه دی وکړي، کریم رب په خپل برکات را نازل کړي او بهترین ځای کې به کاروبار، روزګار او نوکری ور نصیب کړي. لہذا زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه ډیر اسانه وظیفه ده، ډیره مختصره وظیفه ده، لیکن د دې برکات، د دې ثمرات، د دې فواید ډیر بې انتها دي. زما عزتمندو دا د الله جل شانه په نومونو کې خاص نومونه دي، د هغې یو شاندار عظیم الشان مجربه وظیفه ده. دا وظیفه د ژوند بدلونکې وظیفه ده. هم د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو ژوند بدل کی. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د الله جل شانه په فضل او کرم سره به د ستاسو تمام مسایل حل شي. زما عزتمندو اوس زه تاسو ته وظیفه بیانوم، خو د وظیفې بیانولو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی، که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. بهرحال زما عزتمندو اوس راځم خپلې وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو د مازدیګر لمونځ نه پس به کوئ، خو دا خبره یاد ساتئ چې د دې دپاره څه خاص ورځ مقرر نشته، بس په کومه ورځ هم چې تاسو د مازدیګر لمونځ وکړو نو دا وظیفه به تاسو کوئ. روزانه هم کولی شئ، په ژوند کې یو پیری هم کولی شئ، په هفته کې یو پیری هم کولی شئ، په میاشت کې یو پیری هم کولی شئ. طریقه دا ده کله چې تاسو لمونځ وکړو نو تسبیح به راواخلئ یا به کاونټر تاسو راواخلئ، د ټولو نه پیله اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې د لمونځ والا درود شریف. بیا د الله جل شانه د څلور اسماء مبارکه دي، یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم، دا به تاسو 300 پیرې یعنی 300 مرتبه 300 پیرې به تاسو دا ولولئ او بیا به اخره کې 11 پیرې درود شریف ولولئ چې کوم درود شریف مو مخکې لوستلی او بیا به ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې، او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ چې د ستاسو څه مسله هم وي د الله جل شانه نه به د دې اسماء مبارکو په توفیل وسیلې سره دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی تاسو به ته حیرانه پاتې شئ، ستاسو په ژوند کې به انقلاب راشي، ستاسو د ژوند نه به خزان ختم شي، سپرلی به راشي، ستاسو د ژوند او پریشانۍ تکلیفونه ختم شي، سکون، راحت او آرام او خوشحالۍ به الله جل شانه راولي. لہذا زما عزتمندو ډیره مجربه وظیفه ده، په خپله هم وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ.